أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانعام آیت نمبر 115 وكذلك نصرف الآيات دې آیت مناسبت پدې کې په دې طریقه ده موږ تاسو مخکې ویل چې الله تعالی دلته د توحید ډېر دلایل بیان کړل په 95 نمبر آیت کې ان الله فالق الحب والنوى په 96 نمبر آیت کې فالق الاصباح وجعل الليل سكنا 99 نمبر آیت کې وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا 98 نمبر وهو الذي انشأكم من نفس واحده امدسي ډېر د توحید دلایل د الله د قدرت دلایل بیان شول دلته الله تعالی د دغه بیان نتیجه او غایه بیانوي په نسبت سره مؤمنانو ته او په نسبت سره کافرانو ته دا واضح دلایل چې په قرآن کې بیان شي د توحید د الله د قدرتونو د دې په کافرانو کې څه تاثیر ده او د دې په مؤمنانو کې څه تاثیر ده مؤمنانو ته په دې سره نور وضاحت حاصل سي کافران په دې سره نور گمراه سي هغه به له ځانه نورې خبرې کوي الله اوس دغه نتیجه بیانوي الله تعالی فرمایي وکذلک او دغه رنګه لکه دا مخکې سیم په تفصیل سره بیان کړل نصرف الآیات موږ په تفصیل سره بیانو آیاتونه صرف یصرف تصریفا دا بیا بیانول قسمه قسم بیانول رنګارنګ بیانول او دغه رنګه موږ به بیا بیان کوو د آیاتونو ولیقولو تر څو دوی ووایي دا کافران درسته تا خو سبق ویلی ده د دې آیت به دوه معناګانې وکړو یوه معنا امدا درسه یدرسو درسا و دراستا فهو دارسون دا سبق ویلو ته وایي لکه دا موږ تاسې استاذ ته مدرس وایو سبق ته درس وایو زه دې مدرسه کې درس وایم بله مدرسه کې درس وایي دې مدرسې ته ځکه مدرسه وایي اسم ظرف د جای د درس الله تعالی وایي ای نبی علیه الصلاة والسلام موږ به داسې تفصیلي آیاتونه بیانوو تر څو دا کافران ووایي چې دا خو تا سبق ویلی ده که تا سبق نه وای ویلی داسې خبرې به تا چېرته زده کولې دا خو دې چېرته سبق ویلی کان نبی علیه الصلاة والسلام مدرسه و سکول و سبق هېڅ شی هم نه ویلي هغې لیکل نه شوی کولی په خپل لاس هغې خط نه شوی ویلی چې د بل چا خط ووایي او داسې کتاب یې راوړی چې بشریت د هغې له مقابلې نه عاجز ده نو موږ په تفصیل سره دا آیاتونه بیانوو چې دا کافران وایي چې تا خو چېرته سبق ویلی کان سبق د چېرته ویلی په مکه مکرمه کې یو دوه غلامان وو یو د روم یو د فارس دې مشرکانو به ویل وایي نبی علیه الصلاة والسلام له دې غلامانو سره د شپې کیني له هغې نه سبق وایي سار بیا موږ ته وایي دا د په ما وحی نازله سوه وکذلک او دغه رنګه موږ بیان نصرفو موږ بیان کوو په تفصیل سره آیاتونه خپل ولیقولو او تر څو ووایي دوی درسته تا خو سبق ویلی ولنبینه او تر څو موږ دا آیاتونه بیان کړو لقوم هغه قوم لره یعلمون کافران خو به وایي چې تا چېرته سبق ویلی ده که نه تا ته دا خبرې څه معلوم وي مؤمنان
مؤمنانو ته به دا یو وضاحت سي، دا به بیان سي، د هغو به نور په دې باندې یقین و جزم راسي. مؤمنان به وایي چې بلکل ته د الله رسول یې، الله تا ته کتاب درکړی. که نه داسې بیانات، داسې واضح دلیل، دا خو د بشر توان نه ده. مؤمنانو ته به نور بیان راسي. کافران به غلط اعتراضونه کوي، مؤمنانو ته به نور وضاحت راسي. دا په درسته کې اوله معنا سوه. دویمه معنا دا له درسه یدرسو دروسا. درسه یدرسو دروس په معنا د ختمېدلو سره. په دې یوه خبر باندې ګورې ځان پوی کوي. په عربي کې به یو مصدر وي، یو باب به وي، یوه صیغه به وي، د مصدر په تبدیل سره به معنا بدله سي. لکه اوس خطبه یخطبو خطبتن، دا په جماعت کې بیان کولو ته وایي. وایي ملا صاحب خطبه وایي، خبرې مه کوه. او خطبه یخطبو خطبتن، دا له چا نه خور و لور په نکاح غوښتلو ته وایي. ته یو چا ته ورسې، دا لور دې د ما زوی ته راکړه، دا خور دې د ما ورور ته راکړه، دې ته خطبه وایي. او که دې په جماعت کې تقریر کول، هغې ته خطبه وایي. باب یو باب ده، صیغه یو صیغه ده، حروف اصلي یو شی دي، معنا یې بدله سوه. تلا یتلو تلاوتن، دا د قرآن شریف تلاوت ته وایي، تلاوت القرآن. تلا یتلو تلوون، همدغه باب همدغه دا په چا پسې له شا راتللو ته وایي. یو سړی مخکې روان بل له شا روان. دا درسه یدرسو دراستن، دا سبق ویلو ته وایي. او درسه یدرسو دروسن، دا په معنا د ختمېدلو. نو دا دویم معنا به داسې، دا له دروس نه کوي، په معنا د ختمېدلو. په دې کې بیا دا تا د خطاب مه کوئ، دا تا د تانیث کوي، درست کوي. په دا اول قرائت کې خو تا سین ساکن و، تا د خطاب ضمیر و، درسته، تا سبق ویلی ده. په دې بل قرائت کې درست کوي وایي. او دغه رنګه موږ دا آیاتونه په وضاحت سره بیانو. ولیقولو، تر څو ووایي دا کافران درست، دا خبرې زړې شوي دي، دا خبرې زړې دي، دا پخوانۍ خبرې دي. دا لکه دا نن سبا سیم وایي کافرانو ته چې قرآن اوروې، هغه وایي دا زړې خبرې دي، دا پخوانۍ کیسې دي. نن سبا د ساینس او د ټکنالوژي زمانه ده، د کمپیوټر زمانه ده، د سټلایټ زمانه ده. خلک اسمانو ته وخاتو، تاسو زاړه کتابونه وایست. الله وایي موږ د آیاتونه بیانوو، بیا تر څو دا کافران دغه خبرې وکړي. ولیقولو درست، دا خو زړې خبرې دي، دا زړې شوي. مؤمنانو ته به څه فایده وکړي؟ ولنبینه لقوم یعلمون، او تر څو موږ دا په وضاحت سره بیان کړو هغه قوم ته چې هغوی ایمان لري، هغوی علم لري. مؤمنان به نورم په دې باندې یقین راسي، جزم راسي. اتبع ما اوحی الیک، الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته تسلی ورکوي. وایي ای نبی علیه الصلاة والسلام، او ما تا تم دا امر کوي چې کافرانو دیو خبرو پسې مه ګرځي چې هغوی وایي نبی علیه الصلاة والسلام چېرته سبق ویلی، ځکه دا کتاب جوړ کړو له هغه فلان و فلان نه. د کافرانو خبرو پسې مه ځئ چې دا زوړ کتاب د زړې خبرې درست، دا زاړه شوي دي. نه، تاسې به د دې قرآن متابعت کوئ، تاسې به په وحی پسې روان یاست، دوی په خبرو پسې به نه روانېږئ. اتبع، تابعداري وکړه ای نبی علیه الصلاة والسلام، ما د هغه څه اوحی الیک چې د هغې وحی کېږي تا ته، من ربک، له جانب د پروردګار د تا. لا اله الا هو، نشته د معبود برحق الا هو مگر صرف همدغه الله تعالی دی. له دې نه سوا بل الله نشته ده، بل آسماني کتاب په حق باندې نشته، بل آسماني حق دین نشته، بس همدغه ده. واعرض عن المشرکین، او مخ واړوه له دې مشرکانو، دې مشرکانو نه خپل مخ واړوه، له دوی سره دوی نور متابعت مه کوه، دوی ته توجه مه کوه، د دوی خبرو باندې هیڅ باک و خیال مه راوړه. د دې آیت په بنا که چېرته نن سبا موږ تاسو سره څوک دا خبرې وکړي چې دا قرآن نعوذ بالله من زوړ کتاب ده، دا زړې خبرې دي، دا زړې قصې دي، نوې زمانه ده، که دا مجلسونو کې وي، که دا په نټ کې وي، که دا په ټلیفون باندې وي، فیسبوک باندې، واتساپ باندې، په هر څه باندې. ګورې امر دا ده واعرض عن المشرکین، دا خلک کافران دي، دا مشرکان دي، له دې نه به اعراض کوئ، له دې چې به مخ اړوئ. اتبع ما یوحى الیک، ته به د قرآن په وحی په دین پسې به روانېږي، او په دې کې به شک شبهه نه کوې، هغه پیج به ورسره بندوې، خبرې به ورسره کټ کوې. دا خلک په دلایلو په دې باندې نه کېږي چې ته دته دلایل ووایې قناعت ورکې، دا نه کېږي. ګورې دا د نبي علیه الصلاة والسلام زمانه کې ول چا چې په نبي علیه الصلاة والسلام ایمان نه ده راوړی، د هغه معجزات یې نه دي منلي، د ما او تا خبر به ومني؟ منل نشته ده، بس له دې چې مخ اړوي. نور
ولو شاء الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مزید تسلی ورکوي ما او تا ته دا تسلی ده اے مؤمنانو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو خفه کیږئ ما الله که اراده کړې وای دا ټولو ته به هدایت کړی وای خود دا د الله اراده نه ده راغلي بس یې به یو نیم به همداسې سړی قرآن ته به زوړ کتاب وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به نسبت کوي چې دې چېرته له چا سبق ویلی او دا کتاب یې جوړ کړی دا آسماني کتاب نه ده دا یې له ځانه جوړ کړی دا خبرې به اورې خو دې ته به ته خفه کېږې نه دا که الله دا اراده کړې وای ټولو ته به هدایت کړی وای خو د الله اراده نه ده راغلې بس د نبی علیه الصلوۃ والسلام ترو ابو لهب کافر و د نبی علیه السلام ترو ابو طالب کافر و هدایت ورته ونه شو په یو کور کې نبی علیه الصلوۃ والسلام سره و د نبی علیه السلام دومره خدمتونه کړي ابو طالب چې بل چا نه دي کړي خو ایمان یې رانه وړ دا د الله اراده نه راغلی ولو شاء الله که چېرته اراده کړې وای الله تعالی ما اشرکو دی به الله سره شریکان نه جوړول وما جعلناک نبی علیه الصلوۃ والسلام ته داسې نه یې چې په دې مسلط یې په دې مقرر یې کافر به تر څټ رانیسي په زور به مسلمانه یې دا نشته ده ته به دعوت کوې تبلیغ کوې بیان به کوې دلایل به وایې که دوی ومنل بس د الله اراده به راغلي که دوی ونه منل د الله اراده به نه راغلي وما جعلناک او موږ ته نه یې ګرځولی ما نه ګردانېدم شماره علیهم بر سر کافره حفیظا نگهبان ساتونکی مسلط وما انت علیهم او نه یې ته په دوی باندې بوکیل ته د دوی وکیل هم نه یې د دوی ضامن هم نه یې د دوی په سر مقرر هم نه یې چې خامخا به دوی مسلمانوي ولا تسبوا الذین د دې آیت مناسبت په دې کې هلته الله تعالی وویل واعرض عن المشرکین له مشرکانو نه مخ واړوئ له مشرکانو نه مخ واړوئ د دې دا مطلب نه ده چې ته مشرکانو ته کنځلې شروع کړې چې هغه مثال د تا کتاب ته نسبت وکړي چې دا زوړ کتاب ده نعوذ بالله من ذلک یا هغه نسبت وکړي چې تاسې نبی علیه الصلوۃ والسلام له چا نه سبق ویلی و د شپې به خپله زده کول سبا به خلکو ته ویل به دا آسماني کتاب ده نعوذ بالله من ذلک که دا خبرې دې واورېدې ته به ګوره داسې کنځلې نه ورته کوې چې تا دا بوتان چې دا ټول سپیان دي دا ټول داسې دي ته پلانه یې ته حمار یې ته پلانه داسې مخ به نه اړوې ته به داسې چل وکې نور به دلایل وایې خو نور به دوی ته کنځلې نه کوې د اعراض مطلب دا نه چې ته دوی ته بد ورد ووایې دوی ته کنځلې وکې دوی ته فحش ووایې دا کار به نه کوې دا کار به ځکه نه کوې چې دا خو هغه جانب مقابل کافر هغه به هم په جذبه کې راسي په غصه کې به راسي هغه به بیا الله تعالی ته کنځلې وکړي نو دا به داسې چې تا به یو څوک دې ته مجبور کړی نو دا کار به نه کوئ دلایل به وایاست بحث به کوئ مناظره به کوئ خو ډېر په اخلاقي معیار او په اخلاقي چوکاټ کې کنځلو فحش دا به نه وایاست ځکه هغه هم جاهلان دي هغه به بیا په ناپوهي سره الله ته کنځلې وکړي قرآن ته به کنځلې وکړي دارنګه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته نورو شعائرو د دین ته به کنځلې وکړي ولا تسبوا الذین سب یسب سبا کنځلې کول دشنام دادن تاسې کنځلې مه کوئ الذین هغه کسانو ته هغه خدایانو ته یدعون چې دا کافران رابولي من دون الله له الله نه سوا شما دشنام ندهید با آن خدایای ایشان یدعونک یا دعوت میکند من دون الله غیر از الله ولی فیسب الله بیا به دوی کنځلې وکړي الله لره عدوا لوجد دشمنی لوجد عداوتنا بغیر علم په ناپوهي په لا علمي سره کذلک زینا الله تعالی وای دام د الله تعالی اراده ده چې هر چا ته خپل دین ښایسته کړی شوی ده کافرانو ته ما د دې دین ښایسته کړی شوی هغه ورته حق ښکاري کذلک زینا زین یزین تزیین باب د تفعیل لزینتنا زینت حسن توای ښایستوالی توای زین یزین تزیینا ښایسته کول زیبا کردن اسم فاعل مزین راځي اسم مفعول مزین راځي کذالک زینا دغه رنګ مو ښایسته کړی ده لکل امت هر امت لره عملهم ادی کړو ادی کارونه همین قسم ما زیبا کردیم برای هر امت عملهم کردار ایشان را ثم الى ربهم بیا جانب دی پروردگار دی دوی لره مرجعهم دغه مسلمانان چې دوی تخپل دین ښایسته ده او پر اختیار سره هم ښایست لري او کافران چې دوی ته د خپل کړولو ښه ښکارېږي اگر که په حقیقت کې باطل دي دا به ټول بیا د الله حضور ته حاضرېږي د قیامت په ورځ
الله به بیا دوی منځ کې فیصله د حق او د باطل کوي. هلته به بیا کافرانو ومني چې یاره موږ په باطل وو او دا مسلمانان په حق ول، د موږ دین باطل وو او دا دین حق وو. ثم الى ربهم، بیا طرف د پروردګار دی دوی لره، مرجعهم، د دوی رجوع ده، د دوی بازگشت ده، د دوی واپسی ده. فینبئهم، بیا به خبر ورکړي دوی ته الله تعالی. نبأ ينبئ تنبیء باب د تفعیل ده. لنبأنا، نبأ خبر ته وایي، جمع انباء، نبأ خبر، انباء اخبار. نبأ او خبر دا وزنن او معنن یو شی دی، وزنم یو ده، جمعم یو ده، معنایم یو ده. نبأ ينبئ تنبئ لکه اخبر یخبر اخبار. فینبئهم فیخبرهم، بیا به الله تعالی خبر ورکي دا ټولو انسانانو ته بما په هغه کړو وړو به انعم الکړ د ایشان کانو یعملون چې دوی ول د هغې عمل به کول. بیا به الله دوی ته دوی په اعمالو خبر ورکي. تر همدې پورې بس ده. په دې آیاتونو کې الله تعالی د دې توحید د دلایلو بار بار بیانول، په وضاحت سره بیانول، د هغې غایه یې بیان کړه چې دا به کافرانو ته نور د اعتراض جای ورزیات کی. هغوی به وایي چې دا نبي علیه السلام خو درسونه ویلي، یا به وایي دا زړې قصې دي، او مؤمنانو ته به دا نور سبب دی وضاحت سي. او بل الله تعالی موږ تاسې ته دا امر وکړو چې له کافرانو نه تاسې مخ واړوئ، له هغو نه اعراض وکئ. خو دا اعراض دا مطلب نه چې ته هغو ته فحش ووایې، بد و رد ووایې، هغو ته به کنځلې نه کوې، د هغو خدایانو ته به بد و رد نه وایې. که د دلایل ویل هغه به ډېر په اخلاقي معیار کې وایې، ځکه د کنځلو د فحش د هغو تاوان دا ده چې بیا به دوی الله ته کنځلې کوي. دا عزتمندو له هر چا سره چې بحث کوي، مناظره کوي، په دې کې باید سړی کنځلې فحش بد و رد ونه وایي. دا اصول نه دي. اول خو سړی باید کوشش وکړي چې سړی سم په اصطلاح عالم نه وي، ښه پوهه ونه لري، له چا سره بیخي مباحثه و مناظره ونه کړي، ځکه هسې مخالفت و بدبیني ځینې را پیدا سي. او که بیا څوک کوي دا به ډېر په اخلاقي معیار سره کوي، په اصولو باندې به کوي، په طریقه باندې به کوي، چې په دې کې خلک داسې نه سي چې هغه بیا الله ته هم کنځلې وکړي، دین ته هم کنځلې وکړي، قرآن ته هم کنځلې وکړي. په دې کې به هغه اصول مراعات کوي. مخکې مو ویلي و انشاءالله وروسته به هم وایو، نبی علیه الصلاة والسلام به له کافرانو سره مناظره وکړه، له یهودو سره، له نصاراو سره، په داسې انداز کې مناظره وکړه چې هغه به خپله دې خبرې ته تسلیم کړو چې یا به ایمان راوړ او یا به جزیه قبول کړه، په اصلاح خراج و ټکس و باج هغه به قبول کړو. تر اخره پورې به یوه کنځل هم ونه سوه، یو بدګویي به هم ونه سوله، اهانت و سپکاوی به یو بل ته ونه سو. اجانب مقابل به دې ته قانع کو یا ملزم کو چې یا ایمان ومني او یا جزیه و ټکس و خراج کوم چې په ذمیانو باندې هغه قبول کړي. نو دا اصول موږ تاسو ته وښودل د مباحثو او د مناظرو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کې. که څه زیادت و نقصان شوی د موږ بشري نقصان په بنا یا الله تې راته معاف کړې. یا الله د قرآني دلایلو انوار و نورانیت هم په زړونو کې پیدا کړې. یا الله د قرآن د شریعت د اصولو مطابق موږ ته د بحث و د مباحثې توفیق راکړې. یا الله په بحث و مباحثو کې هم له فحشو، له کنځلو، له بدګویو نه وساتې. یا الله لکه څنګه چې تا فرمایلي ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه، دعوت کوو د الله لارې ته په حکمت سره، په ښایسته وعظ و نصیحت سره. یا الله داسې طریقه هم نصیب کړې. یا الله حاضر مجلس باندې فضل و کرم وکړې، ظاهري باطني ناروغیو ته هم صحت عافیت نصیب کړې. اتا بندگان یو د تا اطاعت عبادت لپاره هم روغ جوړ ولرې. د خیر و د عافیت بارانونه، د رحمت بارانونه وکړې. اللهم اغثنا غیثا مغیثا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. یا الله د موږ بچیان، لورګانې، ورېرونه، ورېرې راته نیکان صالحان کې، د دین خادمان کې. یا الله عزت و پردم خوندي وساتې د بیبیانو، د لورګانو، د زامنو. یا الله له بې عزتي، له بې عفتي، له بې آبین هم وساتې. اسلامي ملکونو کې امن و امان راوړې، اسلامي نظام راوړې، د مجاهدینو د اسلام حافظ و ناصر شي. بندیان د اسلام ته دعا وکړي الله دې په خیر و عافیت سره کورونو ته راولي. الله دې دا ظالمانو کافران پیړانده وکاڼه کړي. یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي،
چیرته وي څوک وي په هر عنوان وي ته حافظ ناصر مددگار شي څوک چې تا د دین پښې وږي مسلمانانو ته ضرر تکلیف رسوي غلطې ارادې لري یا الله ته تباہ برباد نیست و نابود وصلی الله تعالی علی خیر